بیا هم زه مسلم وردګ د ډاکټر مسلم ډویچ اکیډمي څخه د الماني ژبې د A1 یا ابتدایي سطحې د ګرامر د درسونو د لړۍ په دوام کې تاسو ته نن اووم درس وړاندې کوم. اووم درس ډېر یو مهم درس دی. تاسو باید ډېر متوجه اوسئ او چې سر مې خلاص شي په دې درس باندې. دا یو ډېر اساسي یا بنیادي درس دی. که چیرې تاسو په دې درس باندې سر خلاص شو، تاسو به ډېر څه مشکلات په لیکلو او ویلو کې حل شي. راځو اوس موږ تاسو دا درس بیا هم د شپږم درس سره ارتباط لري. په شپږم درس کې موږ تاسو bestimmte, unbestimmte او Begneinung یعنې آرټیکل موږ تاسو ویلی او د آرټیکل چې درې حالته وو هغه موږ تاسو وویل. اوس راځو هغه درې حالته موږ تاسو د آرټیکل هغه درې حالته چې عبارت د bestimmte آرټیکل، unbestimmte آرټیکل او Begneinung څخه وو. معین یا مشخص، نامعین یا نامشخص او یا هم د دې منفي حالت د آرټیکل. دا موږ تاسو هلته وویل. اوس راځو دلته دغه درې حالته د آرټیکل موږ تاسو وایو په نومیناتیو کې، په اکوزاتیو کې، په داتیو کې او ګینیټیو کې. دا څه معنا؟ نومیناتیو څه معنا؟ اکوزاتیو څه معنا؟ او داتیو څه معنا او ګینیټیو څه معنا؟ نومیناتیو معنا، نومیناتیو تحت لفظي که موږ تاسو معنا کوو، معنا نوم ورکونې ته وایي. نوم ورکونه یا بیانیه. دلته موږ تاسو مفهوم چې کوم یعنی مقصد هم چې کوم دی د دې څخه هغه بیانیه حالت کې چې موږ تاسو کله دغه درې حالت استفاده کوو. په بیانیه حالت کې هغه به څنګه استفاده کوو؟ که چیرې زینګولر وي څنګه، زینګولار وي څنګه، او که چیرې پلوغال وي څنګه. په دا چې دلته دا مسکولین، فیمینین او نیوټرال. مسکولین معنا نارینه مذکر، فیمینین معنا ښځینه مؤنث، نیوټرال معنا یعنی چې کوم جنسیت نه لري خنثی وي، او پلوغال حالت خو یعنی په پلوغال حالت کې. اوس راځو نومیناتیو څه ته وایي؟ نومیناتیو خو ما تاسو ته ویل چې یو تحت لفظي نوم ورکونه معنا لري او دلته زموږ تاسو مقصد دی د دې څخه بیاني حالت. د هغې څخه وروسته بیا اکوزاتیو. اکوزاتیو څه معنا؟ اکوزاتیو او بل داتیو. موږ تاسو په انګلیسي کې ډایرکټ او انډایرکټ آبجیکټ لرو، یعنی مفعول مستقیم او مفعول غیر مستقیم. مفعول څه ته وایي؟ مفعول یعنی ګیرنده د عمل، چې یو عمل مثلا یو فاعل موږ تاسو لرو سبجیکټ، یو مفعول لرو. سبجیکټ هغه څوک چې مثلا یو عمل سرته رسوي، فاعل هغه څوک چې د هغې څخه ګټه لاسته راوړي، هغه مفعول، هغې ته مفعول وایي. فاعل چې عمل سرته رسوي، مفعول receiver of an action چې عمل یو څه د هغې څخه لاسته راوړي یا ګټه ځنې اخلي، ګټې اخیستونکی ته مفعول وایي. اوس راځو هغه مفعول چې دی هغه په دوه ډوله دی. یو مستقیم مفعول یې چې یو څوک مستقیمه د یو شي څخه ګټه اخلي، یو غیر مستقیم مفعول یې. دلته چې دی په دې ځای کې داتیو چې دی دا غیر مستقیم دی. داتیو غیر مستقیم دی. اکوزاتیو چې دی، اکوزاتیو معنا مستقیم یا ډایرکټ آبجیکټ ته وایي. دا وروسته موږ تاسو دغه باندې لږ سر خلاص کړو. وروسته مثالونه دي په هغې کې راځي، په هغې کې به تاسو ښه سر پرې خلاص شي. او ګینیټیو چې دی، ګینیټیو ملکي حالت ته وایي. په ملکي حالت کې موږ تاسو دغه درې د آرټیکل ډولونه چې دا څنګه استفاده کوو، یا درې حالته د آرټیکل چې دي د حرف معین، نامعین او منفي حالت کې څنګه استفاده کوو. ګینیټیو یعنې په انګلیسي کې موږ تاسو پوزیسیو ورته وایو او دلته ګینیټیو. ښه، راځو اوس دلته موږ تاسو د دې استفادې ته راځو. ګورئ موږ تاسو په هغه کې په نومینات هلته موږ تاسو مشخص بشټیمټ آرټیکل چې وو، دیر، د بشټیمټ آرټیکل دغه آرټیکلونه دا دی: دیر دی، دی دی، دیر مسکولین دپاره دیر راځي، د فیمینین دپاره دی راځي، او د نیوټرل دپاره داس، او د پلوغال دپاره هم دی. او اون بشټیمټ آرټیکل چې کوم دي هغه ګورئ دلته د دیر دپاره ein،
دیر ته موږ تاسو عین استفاده کوو. د فیمینین دپاره عینې او د نیوټرال دپاره هم عین او هغه کې چې دی پلورال کې خو موږ تاسو هغه نه لرو. او په پیغناینوم کې بیا کاینې. بل دی کاین یعنی پیغناینونگ کاین د دیر سره موږ تاسو کاین او د مؤنث دپاره یا فیمینین دپاره موږ تاسو کاینې او بیا هم د نیوټرال دپاره هم کاین. یعنی په دې کې نیوټرال او مسکولین دا یو شان دي سره، صرف د دې کې دار دیر دی او دا داس دی. یعنی اون بیشتم او پیغناینونگ چې دي په دغه دوو کې سره یو شان دي. او په هغه کې چې دی په دې کې بیا کاینې په پلورال کې. راځو اوس اکوزیټیو ته. په اکوزیټیو کې په مسکولین کې دیر چې کوم دی دیر په دین بدلیږي او چې دیر په دین بدل شو دلته آین دی نو دلته دغه ای ان به د دغه سره زیات کی دغه ای ان چې کوم دی دا به د دغه سره زیات کی نو به دا ځنې جوړ شي آینن. د کاین سره به هم ای ان زیات کی دا به شي کاینن. دین آینن کاینن. صرف په اکوزیټیو کې صرف په دغه کې فرق راځي، په مسکولین کې فرق راځي، نور یو شان دي. نور ټول لکه په نومیناتیو کې چې دي همغه نور هم یو شان دي. مثلا دی په نومیناتیو کې دی دی، په اکوزیټیو کې هم دی دی. آینې آینې کاینې کاینې. او داس چې دی په نومیناتیو کې داس دی، په هغه کې هم اکوزیټیو کې هم داس دی. آین آین کاین کاین. او دلته هم پلورال کې چې دی دی کاینې. اوس راځو په داتیو کې بیا کوم تغییرات راځي پکې. په داتیو کې د 20 او 29 آرټیکل څنګه موږ تاسو ته ویلو. داتیو کې دلته په دین تبدیل شو، دیر په دین تبدیل شو. په داتیو کې دا دیر په دیم بدلیږي. ای ام ور سره زیات شو. ای ام دیم دلته دغه دیم چې دی که نه په دغه ځای کې موږ تاسو دلته ای ان زیات کو، دلته به ای ام زیات کو، دا به شي آینم، دا بل به شي کاینم. او فیمینین چې کوم دی فیمینین دی په دیر بدلیږي. دلته په داتیو حالت کې دا په دیر بدلیږي، دی په دیر. او په بل چې دی دلته دا په دیر شو نو دلته هم یعنی د دې په اخر کې ای ایغ ور سره زیات شو نو د دې سره هم ای ایغ او د دغه سره هم ای ایغ زیاتېږي. آینر کاینر. دیر آینه کاینه. دا آر چې کله په اخر کې راشي اکثره وخت مکمل نه تلفظ کیږي. آینه آینر یا کاینر یا آینه یا کاینه یعنی مکمل نه تلفظ کیږي. وروسته راځو اوس په نیوټرال کې. نیوټرال لکه څنګه چې په نومیناتیو کې نیوټرال او مسکولین او نیوټرال یو شان وو، په داتیو کې هم مسکولین او نیوټرال یو شان دي. دلته هم موږ تاسو دیم آینم کاینم ویلې، دلته هم داس په دیم تبدیلیږي. داس چې په دیم تبدیل شو نو آین په آینم کاین په کاینم. او په پلورال کې چې دی په دې کې بیا دی په دین تبدیلیږي. د جمع لپاره موږ تاسو دین تبدیل استفاده کوو. دین او دلته هم کاین کاینن. راځو اوس ګینیټیو حالت کې څه تغییرات راځي. په آرټیکل کې په ګینیټیو یا ملکي حالت کې دلته تغییرات دا دي. په دې کې موږ تاسو وایي چې دلته دا په دیر په دیس بدلیږي. کله چې دیر په دیس بدل شو دلته یعنی ای اس ور سره زیات شو نو د دې سره هم ای اس زیات وي، د دې سره هم ای اس. آینس کاینس. دی چلته وو دی یعنی په دغه حالت کې په داتیو حالت کې هم په دیر بدلیدو، په ګینیټیو کې هم په دیر بدلیږي. دی په دیر بدل شو نو دا بل ور سره هم دلته ای ایغ هم زیات کو سره، دلته هم ور سره ای ایغ یا ای ایر ور سره زیاتو. دیر آینر کاینر. بل دی دلته بیا هم لکه څنګه چې په داتیو او نومیناتیو کې وو، په ګینیټیو کې هم
لکه څنګه چې په نیوټرل کې دي همداسې په مسکولین کې دي. یعنې مسکولین کې چې څنګه تغییرات پکې راځي په نیوټرل کې هم هماغسې دي. لکه دلته دې ګورئ دیس، آینس، کاینس. او په پلوغال کې چې دی پلوغال کې ګینټیو حالت کې موږ تاسو استفاده کوو ډېر، ډېر، دی په ډېر بدلیږي. د چې په دی په ډېر بدل شو نو کاین په کاینر بدلیږي. ښه راځو اوس په مثالونو کې نور واضح کوو. په مثالونو کې به مو ښه سرخلاص شي چې مقصد د دې نه څه شی دی. ښه راځو ګورئ نومیناتیو. ما تاسو دلته په هغه کې ویل چې د نومیناتیو معنا اصلا که تحت لفظي معنا کو نوم ورکونې ته وایي، خو دلته یې مطلب د هغه څخه دی بیانیه جملې څخه. مثلا یو عادي یا بیانیه جمله موږ تاسو وایو. مثلا وایو چې das ist der Apfel. Das ist der Apfel. Das ist ein Apfel. دا یو سیب دی، دا یو مڼه ده. Das ist der Apfel. دا دی der Apfel. Ein Apfel. unbestimmt Artikel ein دی. او که چیرې Verneinung وایو بیا kein Artikel. kein Apfel. Das ist kein Apfel. Das ist das Bad. دا یو حمام دی. Das ist ein Bad. بیا هم بیرته هماغه معنا دا یو حمام دی. Das ist kein Bad. بل دی das ist die Toilette. دا یو تشناب دی. Das ist die Toilette. Das ist eine Toilette. Das ist keine Toilette. Okay? په دې کې موږ تاسو bestimmt، unbestimmt او Verneinung حالت هم ویلي. درې حالته په دغه یو جمله کې چې نومیناتیو دی په دې کې یعنې کوم عمل سرته پکې نه دی رسېدلی، کوم فاعل مفعول نشته پکې. اوس راځو هغه جملې وایو چې په هغې کې فاعل او مفعول موجود دي او مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم موجود دي. هغه موږ تاسو وایو. اول راځو دلته په دې کې په هغه ته راځو مستقیم اکوزیټیو یعنی ډایرکټ آبجیکټ ته وایي. اکوزیټیو یعنی ډایرکټ آبجیکټ معنا راځو دلته وایي چې ich finde den Flur zu klein. یعنی په دې ځای کې ګورئ کوم عمل سرته نه دی رسېدلی. بعضې په ګورئ دلته کوم عمل سرته نه دی رسېدلی خو موږ تاسو مفعول دا هغه اکوزیټیو ته اوښتی دی. هغه ولې؟ یو شی چې تاسو ته واضح کړم چې تاسو په د دې دپاره چې تاسو اکوزیټیو او داتیو ښه وپېژنئ، ښه ورسره اشنا شئ، ښه پرې باندې پوه شئ، 4 قوانین باید په نظر کې ونیسئ. د دې قوانینو دپاره چې تاسو دا قوانین ښه په نظر کې ونیسئ او پوه شئ، راځو په بله ویډیو کې یعنې د 9م درس په پاتې برخه ویډیو کې زه تاسو ته تشریح کوم. د 9م درس لپاره زموږ سره اوسئ.